ختمیږي د معاشرې نه امن ختمیږي او د افرادو نه اطمینان ختمیږي په دې باندې به یو دلیل ذکر کو اگر که دلایل پې ډېر خو موږ به صرف یو دلیل ذکر کو او هغې سره به خبره واضحه شي انشاءالله الله سوی په سورة النحل کې وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية الله یو مثال بیانی تاسو ته دیو کلی مثال واوره كانت آمنة دا کلی بالکل په امن کې مطمئنه ښه په اطمینان سره خلکو دلته ژوند تېراو یأتیها رزقها رغدا من كل مکان د هر ځینه به پراخه رزق دې کلي ته راتوبه فکفرت بانعم الله دې کلي والو دا کار وکړو چې د الله د نعمتونو ناشکري وکړه او شکر یې ادا نه کړو ګناهونو کې واقع شو دې ته ګناه وایي ناشکري صرف دا نه دی چې یو سړی شکر نه ادا کوي په خوله بلکې ما په دې نږدې مجالسو کې دا خبره وکړه او اوس هم لږ ساعت مخکې هم دې قسمه خبرو ته اشاره وشوه چې ګناهونه کول دا په خپله ناشکري ده د نعمتونو دا ګناهونه کول نه دي دا هم ناشکري ده د دې نعمتونو زمونږ د خلکو دا سوچ دی چې ناشکري دې ته وایي چې ته په خوله باندې شکر نه ادا کوې دې ته ناشکري وایي نه دې ته هم ناشکري وایي او دې ته هم ناشکري وایي چې ته د نعمتونو په مقابله کې د الله نافرمانیانې کوې الله در نعمتونه درکوي او په مقابل کې ته نافرمانیانې کوې دې ته هم ناشکري وایي دا کلی چې کوم ښه مطمئنو ښه په امن کې او د هر طرف نه پراخه رزق را روانو خو دې کلي والو ناشکري شروع کړه په قسمه قسم طریقو سره ناشکري کړې ده فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الله هغوی ته واغوستوله کپړه یا واغوستی ورته لباس د لوږې او د یرې دو خبرې په الله راوستې یره او لوږه بما كانوا يصنعون دا هغه څه د لاسه چې څه هغوی کړي و الله چا سره ګوره ظلم نه کوي وما ربك بظلام للعبید ستا رب ګوره هېڅ چا سره ظلم نه کوي خو هغوی چې څه کړي و د هغې د لاسه د هغوی سره دغه کار وشو لوږه پرې راغله او یره پرې راغله نو ګوره د دوی د امن چې ختم شو د څه د لاسه د ګناهونو د لاسه امن ختم شو نن سبا اکثرو ملکونو مشران د اکثرو ملکونو مشران د دې کې اواز نن سبا هم د اکثرو ملکونو مشران هغوی د سوچ کوي او د فکر کوي او د علاقو مشران چې زمونږ په دې علاقه کې به زمونږ په دې ملک کې به امن او امان هغه څنګه راځي د اکثرو دقه سوچ خو هغه لارې پسې نه لټوي هغه طریقې پسې نه لټوي کمې طریقې چې قرآن او حدیث ښوولي دي د امن د راتلو دپاره هغې ته نه ګوري اوس یو سړی چې زه په دې علاقه کې امن ډېرومه بس دلته پوج ډېر کا دلته پولیس ډېر کا او دلته حکومتي ادارې جوړې کا او دا خلک ویره وکړه تاسو دا کار وکړو تاسو دا کار وکړو داسې به وشي دغه به وشي په دې طریقې سره یېروي
نه ته به دا کار نه کوې، ته به داسې کار کوې چې هغه څه به ګورې چې په څه سره امن راتلی شي، او د هغې سره سره به قرآن او حدیث ته رجوع کې، اصل قرآن او حدیث ته به رجوع کې چې الله څه طریقه ښوولې ده د امن د راوستو. اوس که موږ د خپل ملک ته وګورو نو زموږ په ملک کې بنیادي مسله یا بنیادي مسایل ته دوه دي، یره او لوږه. دوه مسلې دي، دا بنیادي مسایل دي. لوږه غریبي ده، خلک ټول په مسافرو کې پراته دي، اکثر خلک هغه په څه کې دي؟ مسافرو کې دي. ولې دي؟ ځکه چې هلته ورته د رزق هغه اسباب، د رزق د ګټلو اسباب نه میلاویږي. دویم هلته امن نشته، کله څه حده پورې ډیر شي او کله کم شي، خو داسې مضبوط او پوره امن هغه نشته. وجه د هغې څه ده؟ د هغې غټه وجه د نافرمانیانې د الله دي. زه مشرانو ته که هغه د ملک په سطح مشران دي او که د علاقې په سطح مشران دي، که هر قسم مشران دي، د هغه ټولو توجه دې خبرې ته رااړومه چې صحیح ده تاسو خو دا کوشش کوئ چې په ملک او په علاقه کې امن راشي، او دا ذمهواري ده د مشرانو چې هغوی به دا کوشش کوي او دا سوچ به کوي. خو دا یو خبره پکې ایره نه کوي، ګورئ چې کله په یو قوم کې ګناهونه ډیر شي، په یو علاقه کې ګناهونه عام شي، نو هلته هم ګورئ امن خرابېږي. نو وګورئ چې خوا و شاته حالات څه دي د خلکو د ګناهونو سره. نو بیا چې د حکومت په څه باندې وس رسي، کومې لارې بندولی شي د الله د نافرمانۍ، نو په کار دا دی چې هغه لارې څه کړي؟ هغه بندي کړي. د مشرانو چې وس رسي د کمې لارې په بندولو باندې، نو په کار دا دی چې هغه لارې بندې کړي چې په دې ملک کې امن راشي او په دې علاقه کې امن راشي. د امن د راوستو دپاره دا بنیادي مسله ده. ګورئ په دې زړه یې له منډه وري کوي. امن د هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پورې دا نافرمانیانې او د الله د ناشکري دا موږ پرېښودي نه وي، د هغې نه بعد به امن راځي.